سلور وادي دی الله سبحانه وتعالى په قران کې زه پوهیږم ډیر خلکو وادي کړی دي او خپل وادي ماتې کړی دي او دا په خپل ژوند کې په هر میدان کې په هر ځای کې تاسو لیدلم دي او دې شهادت هم ورکړی دی خو په دې پوه شئ چې الله سبحانه وتعالى خالق دې کائنات وعده وکړي خپل وعده نه ماتوي نو هغه څه وعده دي نمبر 1 ما په یاد وساته زه به تا په یاد ساتم نمبر 2 کته چې ته شکر گزار یې زه به تا ته نور هم درکم ما باندې आवाज وکوا زه به تا ته جواب درکوم او نمبر 3 چې زه به دوی ونسوم ته سو پر دوی توبه وباسي او د الله سبحانه وتعالى معافي وغواړي خپل ګناهونو لپاره او بشکه یقینا چې الله سبحانه وتعالى خپل وعده پوره کوي